په کندوز ولایت کې سږکال بیا شنه فصلونه د ملخانو د آفت له ګواښ سره مخ دي چې کروندګر یې اندېښمن کړي. دوی وایي که د ملخانو مخنیوی پر وخت ونه شي وروسته به یې مهار کول سخت وي او فصلونه به یې له منځه یوسي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت معین مولوي صدراعظم په همدې موخه کندوز ولایت ته راغلی او له مسؤلینو او بزګرانو سره له لیدنې وروسته یې د ملخانو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړ. مسؤلین وایي له ملخانو سره د مجادلې لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی او په ټول هیواد کې به یې پر ضد کمپاینونه ترسره کړي چې پیل یې له کندوز ولایت څخه وشو. مولوي صدراعظم وویل هڅه کوي ملخان مخکې له دې له منځه یوسي چې الوت ته برابریږي او ټول فصلونه ګواښي. هغه په دشترچي ولسوالۍ کې ولسونو ته ډاډ ورکړ. د ملخانو د مجادلې لپاره چې په څو ولایتو کې د ملخانو حضور او ملخان مسله د افغانستان د زراعت لپاره یو مهلک مرض ده. په دې هکله باندې موږ په یو د تخنیکي همکارۍ په صورت کې موږ نن سفر وکړو کندوز ته چې نن د ارشي ولسوالۍ ته راغلو او دلته د ملخانو د مجادلې تاسو ټول شاهدان چې نن تقریبا دا مجادله هغوی چې دا مهال په شنو فصلونو ملخان رامسد شوي وایي تر ډیره یې ورته فصلونه له منځه وړي، خو که مسؤلین ورته کلکه پاملرنه ونه کړي نو څو ورځې وروسته به یې مهار بیا هم د حکومت او هم د ملت له وس پورته کار وي. کندوز ولایت زراعتي او مالداري ولایت دی. دې کې اول کې ملخو زراعت مالداري ورشوی ټوله ووله، اوس زراعت شروع کړې ده او دوم بل پس دغه پیدا شوی تباهي د وطن پیدا شوی چې چنجۍ ورته وایي، چنجي ور ټوله د ریښو ووله. اوس ملخو زراعت شروع کړې ده، مالداري څخه خو ټوله د بین ولاړه، هغه خو د دشت او ځانه څخه شروع راځه چې سیمه یعنې د ارچي خوجغار ته رسېدلې ده. اوس ملخو شروع کړې ده، مخ پر خوجغار باندې دي روان دي، زراعت ټول د بین وړي. دغه چې تاسې وینئ دغه سایو چې کم دي دا چې کله پرواز وکړي دا ځان په 3-4 ورځو کې خوجغار ته رسوي. هلته په اوي کې چې کم څوک پیاز لري، کم ترکاري لري، کم رشقه لري، کم باغ د میوې بوټي لري، هغه ټوله د بین دي. زموږ خواهش دا دی چې د دغه مخنیوی ژر تر ژر باید وشي. اسلامي امارت مسؤلین راغلي دي او د کار د پیسې باندې زموږ د ارشي ولسوالۍ ته دغه ملخ مخکې سابق دغه ملخ چې ورته وایي ملخ وه غیر ملخ وه، اوس داسې یو آفت دی چې د چینجي په نامه باندې هغه هم ورسره همراه شوی دی. هغه ټوله مکمل د ریښو څخه ختموي چې د څارویو دغه هم ختم کړه ازوغ او اوس د انسانانو په ازوغ باندې لکه زراعتي باندې د غنمو زغرو دا کوم کښت چې موږ په دې ساحو کې کرلی دی دا هم ټوله مکمل راڅخه ختم کړی. امارت که مسؤلین د دغه مخنیوی ونه کړي دا به په دې لنډو ورځو کې اوي زراعتي ځمکه اوي ته شوه سي ټوله مکمل به په مخه ختم کړي چې څه شی په شنډو کې هغه به ټوله ختموي. شل جریبه مځکه تقریبا 11 جریبه یا 9 جریبه تر اوسه پورې وهلې ده او دا که وزري وکړي دا په ورځ په سلګونو جریبه مځکې وي، دا بیا نه کنټرولېږي، نه موږ کنټرولوای شو، نه دولت کنټرولوای شي، نه ماشین کنټرولوای شي. دا اوس موږ کوشش کوو درګر د ملتین راوړي او بل کار وکړو خو دا خپل غږ اوچت کړو چې خلک یې واوري راشي موږ سره همکاري وکړي زموږ کار مخکې بوځي. کندوز کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي امان الله حسن بیا خلکو او بزګرانو ته ډاډ ورکړ چې کمپاین یې پیل کړ او په ټول توان به تازه پیدا شوي ملخان له منځه یوسي او فصلونه به یې له ضرر وژغورل شي. ملخانو په کمپاین نن الحمدلله شروع شو، تاسو ولیدل او د دې کمپاین لپاره صدراعظم مولوي صاحب د وزارت زراعت معین هغه راغلی او نور خارجان ریچارډ نور راغلي و دلته. نو د حقونو ته مالدارانو ته ټولو ته موږ دا اطمینان ده چې دا به موږ په نطفه کې خنثی کوو، مخکې له دې نه چې دوی وزرې وکوي والوځي موږ به دا خنثی کوو او دوی دې تشویش نه کوي. مسؤلین ژمنه کوي چې کمپاین به یې تر هغې دوام وکړي چې ملخان یې له منځه نه وي وړي. په کندوز ولایت کې د ګڼو خلکو ژوند په کرهڼې پورې تړلی دی او د ټول کال غله دانه له دې فصل څخه ترلاسه کوي.